افغانستان د اټکل لمخې د شاوخوا $1 ټریلیون په ارزښت داسې معدني زیرمې لري چې تر اوسه نه دي استخراج شوي. دا خبره د امریکا او ملګرو ملتونو د ارزونو پر بنسټ شوې ده. کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل، شاوخوا 200 د کان کیندنې تړونونه چې ارزښت یې $ملیاردونو ته رسیږي لاسلیک شوي دي. طالبان دا مهال د نړۍ د تر ټولو زړورو او سترو ساختماني پروګرامونو څخه یو پر مخ وړي. خو نږدې هیڅوک دا پوښتنه نه کوي چې ولې. دا یوازې د کرینونو او کانکریټو خبره نه ده، دا د واک جګړه ده، د سیندونو واک، د برېښنا د لینونو واک او د هغو کانونو واک چې ارزښت یې تر ټریلیونونو رسیږي. د دې لید په مرکز کې یو داسې پروژه ده چې دومره ستره ده چې په ټوله اسیا کې تر ټولو لویه بلل کیږي، او چین یوازې ننداره نه کوي بلکې لا د مخې د خپلې برخې د اخیستو لپاره ګام اخیستی دی. بیجینګ د $80 میلیارډ یو دهلیز نیغ افغانستان ته رادننه کوي. هغه څه چې وروسته به راشي یوازې دا هیواد به بدل نه کړي بلکې ښایي ټوله سیمه بدله کړي. د افغانستان ستر کانال پروژه. اوبه هغه یوازینۍ سرچینه ده چې افغانستان یې د کارولو لپاره د هیچا اجازې ته اړتیا نه لري. دا نه له بهرنیو شرطونو سره تړلې ده، نه پورونو ته اړتیا لري او نه هم له بهرنیو فشارونو سره مل وي. که طالبان غواړي نړۍ ته د خپلواکۍ پیغام ورکړي، نو اوبه هغه وسیله ده چې دوی یې کارولی شي. همدا وجه ده چې د هیواد په شمال کې د آمو سیند ته نږدې په هوارو ځمکو کې دوی د قوشتېپې کانال کیندنه پیل کړې ده. دا کانال دومره لوی دی چې که ته له نیویارک څخه تر فیلادلفیا ولاړ شي او بیرته راشي، بیا به دې هم ټول اوږدوالی نه وي پوره کړی. دا یوازې یوه نقشه نه ده چې د پیسو په تمه وي، دا یو رښتینی کانال دی چې همدا اوس دښتې څیري. د پیل ټکی یې د کلدار ولسوالۍ ده، هغه ځای چې د آمو سیند ته نږدې پروت دی. هماغه لوی سیند چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. له هغه ځایه دا کانال لویدیځ ته روان دی، میل په میل د هغو وچو ځمکو له منځه تیریږي چې هیڅ کله یې منظمې اوبه نه دي لیدلي. په کاغذ کې شمیرې حیرانونکي دي. دا کانال 170 میله اوږد دی، شاوخوا 310 تر 350 فوټه پلن دی او نږدې 10 فوټه ژور دی. دا یو عادي خندق نه دی، دا یو د انسان لخوا جوړ شوی سیند دی. د دې ژمنه تر دې هم لویه ده. که دا کانال په اوبو ډک شي، نو له 1.3 میلیونه ایکرو څخه زیاته دښته به په کرنیزه ځمکه بدله شي. تصور وکړه غنم به هلته زرغون وي چې پخوا شګې وي، په خټکیو به د کلیو بازارونه ډک وي او د څارویو لپاره واښه به په خپل هیواد کې تولید شي، نه دا چې له بهر څخه راوړل شي. په داسې هیواد کې چې د خوراکي ناامنۍ اغیز د نږدې هر سیاسي تصمیم تر شا احساسیږي، دا خوب ډیر ژور اغیز لري. هغه څه چې دا پروژه نور هم حیرانونکې کوي د هغې سرعت دی. د کانال لومړۍ مرحله د 2023 میلادي کال په اکتوبر کې پرانیستل شوه. یوازې یو کال وروسته د 2024 کال په ډسمبر کې چارواکو وویل چې دوهمه مرحله 90% بشپړه شوې ده. ځایي خبریالان وایي چې زرګونه کارګران او ماشینونه شپه او ورځ پر دې پروژه کار کوي. له 4,000 تر 6,000 پورې کارګران او تر 2,600 ډیر ماشینونه لکه کیندونکي، بلدوزرونه او لارۍ ټول په یو وخت کار کوي. دا پروژه د ملي پراختیا شرکت پر مخ وړي او د دوی هره وینا یو پیغام لري. نه بهرني پورونه، نه بهرنۍ پیسې، نه بهرنۍ پیسې. دا زموږ پروژه ده، موږ یې په خپلو لاسونو جوړوو. نو دا ټول به څومره لګښت ولري؟ له 2022 میلادي کال راهیسې یو شمیر تل تکرار شوی، شاوخوا $640 میلیون. دا هغه اټکل دی چې د اصلي کانال او ورسره تړلو کارونو لپاره شوی دی. خو دا چې دا لګښت همداسې پاتې کیږي که نه، څوک نشي ویلی. دا پروژه د کوم دقیق مهالویش له مخې نه ده روانه، دا دومره چټک روانه ده چې پیسې او ماشینونه اجازه ورکوي. ځینې چارواکي وایي چې دا به د 2020 لسیزې تر وروستیو بشپړه شي، خو په عملي ډګر کې دا پروژه پر نیټو نه ده ولاړه، دا پر شتون او زور ولاړه ده. په هر صورت دا په وروستیو لسیزو کې د افغانستان تر ټولو ستر د ځمکې خوځولو کار دی او همدا لویوالی یوه بله مهمه پوښتنه راولاړوي: دا کانال به څومره اوبه واخلي؟ آمو سیند یو ساده نل نه دی چې هر وخت یې ته پرانیزي. د دې
اوبه په پسرلي کې ډیریږي، کله چې د غرونو واورې ویلې کېږي او په اوړي کې کمیږي، کله چې وچکالي راځي. خو بیا هم څېړنو شمیرې ورکړي دي. د امریکا په ملاتړ شوې سروې او وروسته نورو ارزونو ښودلې چې د قوشتېپې کانال ښایي د آمو سیند له کلني بهیر څخه 8 تر 20 سلنه پورې اوبه واخلي. دا یو کوچنی مقدار دی. Could grab anywhere from 8% to 20% of the river's yearly flow. That's not small. دا دومره اندازه ده چې کولای شي د ټول سیمې توازن بدل کړي. او دلته یو بل مهم ټکی شته، دا هماغه اوبه دي چې ازبکستان او ترکمنستان پرې خپل پنبه او غنم کرلي دي. To grow their cotton and grain. دا هماغه اوبه دي چې پخوا یې د اورال سمندر ته ژوند ورکاوه، مخکې له دې چې د لسیزو انحراف هغه په یوه مالګینه دښته بدل کړي. نو طبیعي ده چې ګاونډیان اندېښمن دي. په ښکته لور که په ناسم وخت کې 15 سلنه اوبه هم کمې شي، دا د دې معنا لري چې کیدای شي ټول فصلونه له منځه ولاړ شي. کانال جوړول یو شی دی، خو د پولو هاخوا د اوبو ویش بل ډیر حساس شی دی. او بیا خپله دښته ده. په شګو کې اوبه لیږدول داسې دي لکه ته چې په جالۍ کې توی کړې. بې پوښه کانالونه اوبه چوي. انجینران ورته نشتیدنه یعنی سیپیج وایي. پر دې سربیره ګرمه او وچه هوا اوبه تبخیر کوي. د افغانستان په شمال کې د خاورو بې پوښه کانالونه کولی شي 20 تر 50 سلنه اوبه لاس ورکړي، مخکې له دې چې کوم فصل ته د حل لاره شته. کانال باید په ډبره، کانکریټ یا پلاستیکي پوښ وپوښل شي، خو دا کار هم سرعت کموي او هم لګښت ډیر لوړ وي. د 2023 میلادي کال وروستیو کې د سپوږمکۍ انځورونو وښودله چې د کانال ترڅنګ یو لوی حوض جوړ شوی و. افغان انجینرانو وویل دا په قصد و د ځمکې لاندې اوبو د بیا ډکولو لپاره. که طالبان وکولی شي دا کانال په بریالیتوب سره بشپړ کړي، نو دننه په افغانستان کې ګټه ډیره واضحه ده. دا کانال د هیواد له شمالي ولایتونو لکه بلخ، جوزجان او فاریاب څخه تیریږي. دا هغه سیمې دي چې هواره ځمکه لري، ښه خاوره لري، خو کافي اوبه نه لري. کله چې اوبه ورسیږي نو لومړی لوی ګټونکي به غنم وي. غنم په یخو میاشتو کې کرل کیږي، د خلکو نسونه ډکوي او د وارداتو اړتیا راکموي. کله چې غنم ثابت شي بیا وروسته باغونه، میوې او د څارویو لپاره واښه هم ګرځي. د طالبانو پیغام خپلو خلکو ته ساده دی: خپل خواړه خپله وکرئ، له بهرنیو غلو کم استفاده وکړئ. د دې ترڅنګ به ځوانانو ته کار پیدا شي ترڅو نه له هیواده ووځي او نه وسله واخلي. د دې وخت ډیر مهم دی ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د اپینو کار بند شو. هغه سیمې چې پخوا پکې کوکنار کرل کېدل اوس یې غنم او نور قانوني فصلونه پیل کړي دي. د مرستندویه ادارو راپورونه په 2023 میلادي کال او 2024 میلادي کال کې دا ویل چې بزګران که غواړي دا بدلون ته دوام ورکړي نو هغوی ته باوري اوبه، ښه تخمونه او دوامداره ملاتړ پکار دی. که دا کانال بریالی شي دا تشه به ډکه The canal, if it works, could fill that gap. کانال یوازې نیمه کیسه ده. که ته غواړې اوبه کنټرول کړې نو باید هغه ذخیره هم کړې. همدلته بندونه مهم کیږي او یو بند په ځانګړي ډول ډیر بحثونه راپارولي. بخش آباد بند په فراه ولایت کې. که دا بند بشپړ شي نو نږدې 260 فوټه به لوړ وي او تر 1 میلیون ایکر فوټه ډیرې اوبه به ذخیره کولی شي. 66 feet and hold more than 1 million acre feet of water. د دې معنا دا ده تصور وکړه چې 1 میلیون ایکر ځمکه په 1 فوټ ژوروالي سره له اوبو ډکه شي. دا بند به شاوخوا 10 میګاواټه برېښنا هم تولید کړي. د فراه د وچو دښتو لپاره دا معنا لري لسګونه زره ایکره نوې کرنیزې ځمکه، دوامداره برېښنا، د پمپونو، سړو خونو او وړو فابریکو لپاره انرژي. خو بخش آباد نوی پلان نه دی. دا بند له کلونو راهیسې ژمنه شوی خو هر ځل درېدلی. په 2024 میلادي کال کې طالب چارواکو وویل چې کارونه بیا پیل شوي دي. نوې لارې جوړیږي، موقتي بندونه ولاړ دي او ماشینونه روان دي. ستونزه دا ده چې دا بند په داسې سیند جوړیږي چې پایله یې ایران ته رسي. د فرارود سیند د هلمند حوزې ته داخلیږي او دا سیستم په پای کې د ایران د سیستان سیمې ته رسیږي، هغه ځای چې هامون جهیلونه پکې دي. That pulls Iran straight into the fight. یوازینی رسمي تړون چې شته د 1993 میلادي کال دی چې له مخې ایران ته هر کال شاوخوا 615,000 ایکر فوټه اوبه ورکول کیږي د ښه نیت د اضافي برخې سره. خو له هغه وخت راهیسې وچکالي راغلې، نوي بندونه جوړ شول او سیاست بدل شو. کله چې اوبه راشي خلک به چیرته ځي؟ کله چې نوې کرنیزه ځمکه رامنځته شي نو دا یوازې فصلونه نه بدلوي، دا خلک هم خوځوي. کلي په ښارونو بدلیږي، بازارونه جوړیږي، ښوونځي او روغتونونه
سالونونه جوړیږي او همدلته کیسه د کابل نوي ښار ته رسیږي. تصور وکړه چې ته د کابل په څنډه ولاړ یې او د وچې هوارې دښتې پر لور ګورې. اوس تصور وکړه چې همدا ځمکه په یو نوي ښار بدله شوې وي، داسې ښار چې نږدې 1.5 چنده د کابل له اوسني ښار څخه لوی وي. almost 1.5 times larger than Kabul itself. دا یوازې د کاغذ پر مخ یو خیال نه دی، دا کابل نوی ښار دی، یو ستر ښاري پروژه چې هدف یې د ګڼه ګوڼې ډک پلازمینې فشار کمول دي. په نقشو کې د دې ښار ساحه له 270 مربع میلیون څخه زیاته ښکاري. دا ځای په دې سبز کې پروت دی، د کابل شمال ختیځ ته د ښار د هوایي ډګر او د بګرام د پخواني هوایي اډې ترمنځ. هغه څه چې دا پروژه ځانګړې کوي دا ده چې څومره په دقت سره طرح شوې ده. یو ماستر پلان چې د جاپان په ملاتړ جوړ شو او په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د کابینې لخوا تصویب شو. خو ښار هغه وخت رښتینی کېږي چې لومړی خښتې کېښودل شي. همدا وجه ده چې لومړی پړاو هغه ځای دی چې کیسه رښتیا پیل کېږي. د کلونو خنډونو او درېدلو وروسته طالبانو د 2023 میلادي کال په اګست کې کار بیرته پیل کړ او د سیکشن بی قرارداد یې د خاور کنسټرکشن کمپنۍ ته وسپاره، یوه سیمهیزه کمپنۍ چې نږدې د ګرین ټاون د پروژې له امله پیژندل شوې وه. دا لومړنۍ ټوټه له 600 جریبو څخه زیات مساحت لري او یوازې د اپارتمانونو خبره نه ده، پکې د هر فعال سیمې د ژوند بنسټونه شامل دي. پاخه سړکونه، د اوبو ایستلو سیستمونه، فاضلاب، برېښنا، اوبه، ښوونځي، کلینیکونه او واړه پارکونه. هدف دا دی چې هغه کورنۍ چې دلته راکړه کېږي ځانونه په یوه تشه او بېروحه سیمه کې بند احساس نه کړي. هغه موخې چې اعلان شوې ډېرې لوړې وي. لومړی پړاو 6600 کورونه ژمنه کوي چې شاوخوا 40,000 کسانو ته به د اوسېدو ځای برابر کړي. که ته له دې یوې برخې څخه لوی انځور ته وګورې، وزارت یوازې د لومړي پړاو لپاره له 200 څخه ډېر پلان شوې برخه نقشه کړې ده. د 2023 میلادي کال په ډسمبر کې هغوی هغه څه پیل کړل چې ګولډن سیټي یې ونوماوه، یو ستر پیکیج چې یوه برخه کې له 900 جریبو څخه زیات او په بله برخه کې له 500 جریبو څخه زیات مساحت لري. په هماغه مراسمو کې چارواکو وویل چې خصوصي پانګوالو ژمنه کړې چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د څو برخو د جوړولو لپاره له 2.5 میلیارډ ډالرو څخه زیاته پانګونه وکړي. هغوی همدارنګه یوې ځانګړې پروژې ته اشاره وکړه چې نږدې 200 میلیونه ډالر لګښت لري، یوازې د لومړي پړاو دننه د یو استوګنیز پارسل لپاره. دا ستره شمیره د پارسل 2.6 څخه راځي. د 2023 میلادي کال په ډسمبر کې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د پرانیستې په مراسمو کې دا د هیواد د تر ټولو لویو واحدو د کور جوړونې قراردادونو څخه وباله. پراختیا کوونکي چې د ګولډن ټاونشیپ په نوم سوداګري کوي ژمنه وکړه چې زرګونه کورونه او له کار سره تړلې نوې دندې به رامنځته کړي. که هره ادعا پوره هم شي یا نه دومره مهمه نه ده لکه د تګلارې جوړښت. دوی دا ستر ښار په فلوریدونکو ټوټو وویشه. خصوصي افغان پراختیا کوونکو ته بلنه ورکړه چې هر یو خپله برخه واخلي او بیا یې د جوازونو او خدماتو له لارې ملاتړ وکړ. د هرې ټوټې اندازه د پام وړ ده. د نږدې یوې برخې لپاره چې پارسل 2 بلل کېږي یو ډیزاین داسې رسم شوی و چې له 3000 جریبو څخه زیات مساحت لري. پکې ګډ استوګنځایونه، اپارتمانونه، دوکانونه او واړه صنعتونه شامل دي. یوازې دا برخه کولای شي لږ تر لږه 12,000 کورونه ځای پر ځای کړي. لارښود اصل روښانه دی. هر پارسل باید د یو ځان بسیا ګاونډ په شان کار وکړي. په دې توګه کورنۍ اړتیا نه لري چې د خوراکي توکو یا د ډاکټر د لیدلو لپاره بیرته زاړه کابل ته اوږده سفرونه وکړي. د دې ټولې پروژې تر شا اصلي محرک کاره دی. کابل نور ځای نه لري. کورنۍ له ډېر وخته پر غونډیو او د سیند پر غاړو خپرې شوي. هر ځای چې کولای شول بې له رسمي سړکونو، پایپونو او د کثافاتو د راټولولو سیستم څخه جوړونې کولې. پر ځمکه انساني اړخ په ګرین ټاون کې اسانه لیدل کېږي، چیرې چې خاور کورونه جوړ کړل. حتی مخکې له دې چې د کابل نوي ښار رسمي پلان بیرته پیل شي هغه وخت ډېر کارګران په وړو کارونو ژوند کاوه، بس دومره چې د ستونزمنو کلونو پر مهال خواړه پر میز کېږدي. اوس هغوی ثابت دندې لري په ساختماني ځایونو کې چې کېدای شي کلونه دوام وکړي. د ډسمبر په مراسمو کې مشرانو حتی د 1 میلیون څخه زیات دندو د رامنځته کېدو ادعا وکړه چې له دې ټول پروګرام سره تړاو لري.
د افغانستان نوې سوداګریزې لارې د کور دننه د نوي ښار تر نقشې وروسته طالبان لا پسې لوی څه تعقیبوي. خپله نقشه بیا تنظیمول. هدف دا دی چې هیواد له وچ بند څخه تړلي هیواد ته واوړي، یعنې د نورو هیوادونو له لویو لارو، ریلونو او برېښنالیکو سره ونښلول شي، څو توکي، تیل او حتی برېښنا په چټکۍ او باوري ډول تیر شي. And power lines so that goods, fuel, and even electricity can flow through quickly and reliably. وروستۍ هڅه د 2025 کال د اګست په 20 په کابل کې وشوه. هماغه وخت چین، پاکستان او افغانستان یو میز ته کېناستل او هغه څه یې ښکاره وویل چې کلونه اشاره ورته کېده. هغوی غواړي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز مستقیم افغانستان ته وغځوي. که دا کار وشي، افغان سوداګر کولی شي خپل توکي په کابل یا کندهار کې بار کړي او بیل دي چې په هر سرحد کې موټر بدل کړي تر عربي سمندرګي پورې د ګوادر بندر ته ورسوي. خو دا خبرې باید په فولادو بدلی شي. تر ټولو لوی فولاد چې په کار کې دی د ټرانس افغان ریل پټلۍ ده. تصور وکړه یوه کرښه چې د ازبکستان پر پوله له ترمذ څخه پیل شي، د مزار شریف او لوګر له لارې تیر شي، بیا د پاکستان د کرم ولسوالۍ په خرلاچې کې ننوځي او له هغه ځایه پیښور او بیا تر کراچۍ یا ګوادر پورې ورسیږي. linking down to Peshawar and beyond to Karachi or Gwadar. د 2025 میلادي کال د جولای په نیمایي کې ازبکستان، افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې له خبرو څخه عملی امکان سنجي ته ولاړ شي. په نقشو کې لارې له 350 څخه تر 400 میلو پورې غځېدلې دي. To 470 miles, depending on alignment. د مسیر په ډول پورې اړه لري. انجینران د ګښ له 4.6 څخه تر 7 میلیارډ ډالرو اټکلوي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف د کال په پیل کې په ښکاره وویل چې رغونه باید د کال تر پایه مخکې پیل شي. دا هیله ده که څه هم هر څوک پوهیږي چې وروستی تمویل او بیمه لا هم باید برابر شي. ولې دومره بیړه ده؟ ځکه چې وخت پیسې دي او دا مهال موټرونه ډیر وخت خوري. له ترمذ څخه تر کراچۍ پورې د سړک له لارې د مال لیږد له 1 میاشتې څخه زیات وخت نیسي. که په ریل واچول شي دا 3 تر 15 ورځو ته راښکته کیږي. Put it on a rail and you're down to 3 to 5 days. دا توپیر د میوو د خرابېدو او تازه بازار ته رسیدو ترمنځ دی. د سیمې پلان جوړونکي وایي چې په پیل کې به 2 میلیونه ټنه بار انتقال شي او کله چې کرښه فعاله شي دا به په کال کې 15 یا حتی 20 میلیونه ټنو تر ورسیږي. اصلي سرخوږی غرونه دي بلکې د پټلۍ عرض دی. د پټلۍ عرض یعنی د دوو ریلونو ترمنځ واټن او بیلابیل هیوادونه بیل اندازې کاروي. ازبکستان د روسي سټایل کاروي، شاوخوا 4 فوټه 11 او 3.4 انچ پلان. پاکستان پراخ سټایل کاروي، شاوخوا 15 فوټه 6 انچ پلان. افغانستان باید پریکړه وکړي چې کوم معیار تعقیب کړي او بیا دا معلومه کړي چې د دواړو سیستمونو د نښتې په ځای کې څه وکړي. ډیری پلان جوړونکي د ازبکستان د اندازې ملاتړ کوي ځکه دا د هغه ریل له څانګې سره سمون لري چې لا د مخه تر مزار پورې رسیدلې ده. په دې توګه اورګاډي کولی شي بیل بدلولو مستقیم تیر شي. د پاکستان په لور حل دا دی چې د پیښور ترڅنګ یو ځانګړی تمځای جوړ شي چې 2 ګونې پټلۍ ولري یا په پوله د بار د لیږد ځایونه جوړ شي چې مال له یوه اورګاډي بل ته واوړي. دا ټول ناممکن نه دي خو دروند لګښت لري. None of this is impossible, but it does come with a heavy price tag. په داسې حال کې چې ختیځه کرښه سرلیکونه نیسي، لویدیځ لوری هم شته چې لا ژوندی دی. د خواف هرات ریل پټلۍ چې ایران ته ننوځي دا نړیوال خبر نه کیږي خو په چپتیا سره بار لیږدوي. د 2023 میلادي کال په نیمایي کې یوه ازمایښتي سفر 655 ټنه بار پر دې کرښه ولیږداوه او دا یې ثابته کړه چې اورګاډي کولی شي له افغانستان څخه د ایران لویې شبکې ته ننوځي ځکه چې ایران معیاري عرض کاروي لکه ترکیه او اروپا. دا کرښه افغانستان داسې لارې ته نښلوي چې تر لویدیځ پورې رسیږي. دا معنا لري چې د بندر عباس له لارې او حتی د ترکیې پر لور د ځمکنۍ لارې له لارې بل سمندري خروج شته. د افغان سوداګرو لپاره دا یو رښتینی بدیل دی کله چې بل سرحد وتړل شي او سوداګري یوازې نیمه کیسه ده، بله نیمه انرژي ده، پایپونه او تارونه، نه موټرونه او اورګاډي. د ګاز کیسه د تاپي پایپ لاین ده.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند دا لویه پروژه له 1100 میلو څخه زیات غځېږي چې شاوخوا 1500 میله د افغانستان دننه دي. دا ژمنه کوي چې په کال کې له 1 ټریلیون مکعب فوټه څخه زیات غاز ولیږدوي. د افغانستان برخه غاز نه دی بلکې د ترانزیت فیسونه دي. طالبان د کال تر $0.5 میلیارډ پورې خبرې کوي. The Taliban talk about up to $500 million annually. د 2023 میلادي کال په سپټمبر کې ترکمن او افغان مشرانو حتی د پولې پر سر یو مراسم تر سره کړل له ویناو، کمرو او په هرات کې له عامه رخصتۍ سره. دا نوې هیله نه ده. کاپي له 1990 میلادي کلونو راهیسې په نقشو کې رسم شوې ده. جګړو، سیاست او لګښتونو تل دا شاته اړولې ده. حتی نن هم هماغه خنډونه شته. پیسې د څلورو حکومتونو لخوا پابند تضمینونه او هغه امنیت چې بیمه کوونکي د خطر منلو ته اړ کړي. کله چې دې ته دا هم ورزیات شي چې هند او پاکستان ډیر کله سره نه جوړیږي، نو پوهیږئ چې ولې بانکونه محتاط دي. له همدې عمله کله چې د ټولې پروژې لپاره د $10 میلیارډ شمیر اوري، دا لا هم د تړون پر ځای یو ارمان ښکاري. برېښنا بله کیسه لري. دلته پرمختګ رښتینی دی. د 2023 میلادي کال په فبرورۍ کې نړیوال بانک ومنله چې د قصر زر پروژو کې د افغانستان برخه بیرته پیل کړي. دا هغه ستره برېښنالیکه ده چې د قرغیزستان او تاجکستان د دوبي د اوبو برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته وړي. هوښیار ټکی دا دی چې پیسې څنګه سمبالیږي. جلا ساتل شوی یعنی تادیات او عواید هیڅکله د افغان حکومت حسابونو ته نه ننوځي. دا د بهرنیو ادارو او امانتي حسابونه له لارې ځي چې بیلونه د نړیوالو څارونکو لخوا ارزول کیږي. دا سیستم سیاست او بندیزونه څنګه ته کوي او کار ژوندی ساتي. ولې دا مهم دی؟ ځکه چې د افغانستان له لینک پرته په قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان کې د $1 میلیارډ په ارزښت ستنې بې ګټې ولاړې دي. د دې سره کرښه بالاخره تړل کیږي. $1 billion worth of towers in Kyrgyzstan, Tajikistan, and Pakistan are stranded. With it, the line finally closes the loop. کله چې فعال شي افغانستان شاوخوا 300 میگاواټه برېښنا د دوبي په موسم کې ترلاسه کوي. دا دومره ده چې نور فابریکې، دکانونه او کورونه د لوړې غوښتنې پر مهال روان ساتي. لویه کرښه کولی شي تر 1300 میگاواټه پورې برېښنا سویل ته ولیږدوي. خو د افغانستان لپاره خپل نل هم په ډیزاین کې شامل دی. سوداګریزې لارې یوازې هغه وخت ارزښت لري چې د جګړې وړ څه پرې تیر شي. افغانستان دا څه د خپلې خاورې لاندې لري او هره لاره چې ورته رسیږي باید لا هم د نړۍ د تر ټولو خطرناکو غرنیو تېرېدو څخه واوړي. Must still pass through one of the most dangerous mountain crossings in the world. د افغانستان د معدني شتمنیو ژوندۍ کرښه طالبان هماغه یو پیغام بیا تکراروي. هیواد کولی شي نور سړکونه، نور تونلونه، نور پلونه جوړ کړي تر څو وکولی شي د خپلې خاورې لاندې پرتو منرالونو ته په ثابته پیسو بدله ورکړي. نظر ساده ښکاري، وباسه، مالیه پرې واخلئ او دا پیسې په کانکریټ او اسفالټ ولګوئ. خو یوه ستونزه شته. دا ټول خوب پر یو نری ژوندۍ کرښه ولاړ دی. د سالنګ کوتل دا د هندوکش په غرونو کې یو لوړ تېرېدونکی ځای دی چې یو تونل لري له 1.5 میل څخه لږ اوږد او نږدې 11,000 فوټه لوړ دی. کله چې دا غرنۍ لاره پرانیستې وي د شمال او جنوب هیوادونه سره نښتي پاتې کیږي. کله چې وتړل شي هر څه درېږي. When that mountain link is open, the country's north and south stay connected. When it's closed, everything grinds to a halt. د دې لپاره چې پوه شو دا ولې مهم دی باید لومړی وګورو چې په ځمکه کې څه شته. د 2000 میلادي کال په پای او د 2019 میلادي کال په پیل کې د امریکا ساينس پوهانو د افغان جیولوجستانو سره یو ځای د افغانستان د خاورو نقشه جوړه کړه او داسې ښکاره شوه لکه د خزانې صندوق چې لاندې پروت وي. په هلمند ولایت کې یو ځای د قنشن کاربوناید ځانګړی وځلید. ساينس پوهانو اټکل وکړ چې لږ تر لږه 1 میلیون مټریک ټن نادره فلزات لري چې شاوخوا 1.1 میلیون امریکایي ټنه کیږي. دا هغه فلزات دي چې د موټرو او مقناطیسونو په څیر شیانو کې کاریږي. د جنوبي افغانستان په اوږدو کې ټولیز احتمال لا هم ډیر کېدای شي. دا لا تر اوسه نقد پیسې نه دي، خو د هغه هیواد لپاره چې یوازې د سکرو او میوو د پلورلو زیات څه غواړي دا یو رښتینی پیل دی.